دا د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار هغه سیمه ده چې د ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنېدونکو کډوالو د هستوګنیز ښارګوټي لپاره ځانګړې شوې. تازه یې د کور او ښار جوړولو ریاست له لوري د سړکونو رغولو چارې پیل شوي دي. دوه شیانو باندې عملاً کار په ساحه کې روان دی چې په اول قدم کې موږ سړکسازي کار شروع کړی. د دغه سړکسازي لپاره 3 میلیونه بودجه د وزارت شهرسازي لخوا موږ ته په اختیار کې راکول شوی دی او د ولایت په کچه باندې د مختلفو ادارو په همکاري او وسایلو سره په داسې سیمه کې عملاً کار جریان لري. د انکشاف دهات لخوا نه د برساني مسله هم په شدت روان ده. انشاءالله ژر داسې هغه به هم انشاءالله خپل فعالیت په سیمه کې شروع کړي. د یاد ریاست رئیس زیاتوي یاد ښارګوټي کې د کډوالو هوسا ژوند په موخه بېلابېلې برخې په نظر کې نیول شوي دي. مهاجرینو ته شهرک تثبیت شوی او پلان هم منظور شوی او توزیع هم جریان لري. نو بنا دا پلان په 1228 نمرو باندې مشتمل ده او په دغه پلان په داخل کې مختلفې برنامې په نظر کې نیول شوي دي. مثلا لکه مساجد، کلینیکونه، مقبرې او تفریحي اماکن، مکاتب، مدارس، تجارتي سیمې، ابرساني، سړکسازي، پلچکونه وغیره. د میدان وردګ مسؤلین زیاتوي کډوالو ته د هستوګنیزو نمرو د ویش ترڅنګ ورته وخت پر وخت اړینې مرستې هم رسولې دي.